سلامونه د غرغښت رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ د ولسپالنې په یوه بله خپرونه باندې زه قبل نور همکار په کمره کې راسره زیارت خان توتاخیل او د ایډیټ په برخه کې مهران پیل کوو. هیله ده چې خپرونه به تر پایه زموږ سره واورئ. قدرمنو لیدونکو دا ځل د ولسپالنې خپرونه مو ولسي اشرونو ته ځانګړې کړې ده. خوست کې په بېلابېلو سیمو کې د ټولنیزو کارونو لپاره ولسونه په خپله خوښه باندې راځي، ویالې، سربندونه او دې ته ورته نور کارونه په خپل شخصي لګښت باندې جوړوي. دا چې اوسني وخت کې اشرونه په کوم حالت کې دي په خپرونه کې راسره تعقیب کوي. دا خو موږ ډېر زاړه دودونه دي چې دا دودونه باید ژوندي وساتل شي. خو د څه وخت راهیسې تقریبا اشعارونو یو څه بڼې تغییر کړی دی، یو څه سیسټماټیک شوي دي، سره د دې چې یو څه مخ په زوړ و، خو بیا هم په د وروستیو کې اشعارونو ښه هغه کړې ده، وده کړې ده او د پاختیا سره سیسټماټیک آرټ ته راځي چې دا یو ښه ګام دی، یو ښه هغه دی چې تر څو دغه اشعارونه وساتل شي او باید چې د اشعارونه وهم ساتو. زړه دودونه چې هغې نه یو اشعار دی. خوست کې ولسونه په کومه برخه کې اشعارونه په مختلفو کې د ویالو په بندونو په تړلو کې اشعارونه کوي، حتی داسې اجتماعي لکه لیسې او یا جامع جماعتونه مشترکه ځایونه چې دي په دې ځای کې اکثریتا د اشر په ډول دغه مخ ته وړي، دوی دا برنامې دا پروګرامونه د اشر په شکل وړي. همدا ډول په ځینو ځایونو کې په قومي جوړښتونو کې یا قومي سیستمونو کې دغه مسایل هم د اشر په شکل وړل کېږي، حتی لو او غیبل دا هم د اشر په شکل کېږي. نو ډېری د ژوند مختلفو اړخونه چې دي هغه د اشر په ډول مخکې هم وړل کېدل، اوس هم وړل کېږي. لکه څنګه چې اشعار یا زموږ د خوست په اصطلاح کې چې ورته وایي پګړه، دا په خوست کې ډېر پخوانی رواج دی. په خوست کې اشعار یا پګړه ترسره کېږي. نو تاسو نن ورځ وینئ چې د ملي بسیا بڼ په نوم باندې دلته خلک راټول شوي دي، د دې سیمې خلک دي. دوی اشعار کړی دی، پګړه کړې ده، تر څو دغه د باغ د خاوند سره خپله هغه اشر وکړي، تر څو د بادامو نیالګي ورته کېنوي. په آینده کې یو کور ګټه ورنه اخلي. خو عموما ټول خلک یا ټول کلیوال خلک د دې ترڅنګ د قوم خلک دې ګډون کړی دی. د دې اشعار یا پګړې څخه وایي چې موږ یو بل ته هغه څوک چې یا د بادامو په باغ باندې یا په نورو کارونو باندې چې په ورځ کې یو کاس نه توانېږي چې دغه کارونه ترسره کړي، نو دوی غواړي چې کومک ورسره وکړي، همکاري ورسره وکړي. نو اشعار یا پګړه په ګربزو کې رښتیا ده په اوس وخت کې هم مروج ده. په زیاترو سیمو کې د ګربزو په زیاتو سیمو کې اشعار یا پګړه ترسره کېږي. خلک د دې په اساس باندې د یو بل سره همکاري کوي. موږ تېره ورځ همکار صاحب د دې شهیدان یو چې د ګربزو د پتلانو سړک د دغې کلي خلکو ځوانانو اشر کړی و، تر څو دولت ته سترګې ونه غړوي یا د چا امکانات ونه غواړي، بلکې په قام کې هغه څوک چې دوی د کلي کې یوه اندازه پیسې لرلې، همدا شان د کلیوالو څخه یې پیسې راټولې کړې او کلیوالو پګړه وکړه، اشر یې وکړو، تر څو خپل سړک د پتلانو سړک په خپله ورغوي. همدارنګه ځینې ویالې دي چې دوی په دې کې همکار پاتې شوي دي،
په ګډه کوي. ډیری وختونه چې ویاله جوړول د یو کس کار نه وي، نو زیاتره خلک کلیوال خلک راوځي په دې سیمه کې د پګاړو په نوم باندې یا د اشار په نوم باندې راټولیږي، همکاري کوي ترڅو د اوبو څخه چې هغه اوبه چې دوی یو کس نه توانېږي چې هغه راوتړي یا بند کړي، نو د پګړې یا د اشار په اساس باندې دوی د دې لپاره زمینه سازي کوي. مشران په کلی یا په کلی کې یو مشر وي، د دې په اساس باندې راپورته کېږي ترڅو سبا ته د ویلې تاړ ده یا پګړه ده، په دې کې خلک بیا ګډون کوي. عموم کې په خوست کې څه فکر کوئ، اشارونه یا پګاړې زیاتې شوي دي او که دا دود له منځه تللی دی یا د منځه په تلو کې ده؟ ډېر ښه همکار صاحب، لکه څنګه چې تاسو وینئ زیاتره وخت په خوست کې اوس وخت کې چې موږ وینو پګړه یا اشار دوام کړی دی، نو په متون کې تاسو څو ورځې د دې مخکې د دې شهیدان وای چې د مندوخیل په نوم کلی و یو بل کلی و، فکر کوم په دې کې ځوانان راټول شوي وو، دوی پګړه کړې وه، خپل سړک یې جوړولو، همدارنګه په تڼیو کې، په اسماعیل خیلو کې، مندوزیو کې، ځاځي میدان کې یا د خوست په نورو سیمو کې پګړه یا اشار تر سترګې کېږي. یو څه موده مخکې خلک د دې په فکر کې و د اشار یا پګړې څخه دوی کمرنګه شوي وو، خو بیا هم په اوس وخت کې دغه دود دغه 100 کال یا د 2 کالو کې چې موږ وینو د دې دود راژوندی شوی دی. فکر که ملت باید دا وي چې دوی وایي چې د ځینو مؤسسې طرفه یا د حکومتي طرفه هغه کارونه دومره په سمه طریقه نشي اجرا کېدلی لکه څنګه چې پګړې په اشار اساس باندې اجرا کېږي، ځکه وایي چې د خلکو چې د کوم شي څخه یا د کوم کار څخه خلک استفاده کوي باید خلک راپورته شي. دا یو د حکومت لپاره هم ډېر ښه زیری دی چې خلک کلیوال خلک خپله راپورته کېږي، د بادامو ونې کېنوي، همدارنګه سړکونه جوړوي، سربندونه ویالې جوړوي، چې زموږ لپاره د هېوادوالو لپاره دا لوی افتخار دی. دا چې دا دود موږ ته د پلرو نیکو نرپوتی دی، دا ډیر مثمر ثابت شوی دی. په هغې وخت کې چې یا ماشیندري نه وه او یا د خلکو اقتصاد تقاضا نه کړه چې په ګوښې ژوند د عامه مسایلو ته رسیدګي وکړي، نو دوامدار د موږ پلرو نیکو نه د اشار نه استفاده کړې ده، پګاړې یو بل سره کړي دي، کوماک یې کړی دی، یو بل کلي ته یې د کوماک انګېزه ورکړې ده. بدبختانه په تورو 2 لسیزو کې د خلک څه نه څه غافل او مخته شول، ډېرې سترګې خارجي موسساتو ته وي. نو اوس فعلا په خوست کې یو تعداد بشوره ځوانانو په تیلې ده چې بیرته دغه دود ژوندی کړي. زه د دوی دغه اقدام په نیک پال نیسم او د موږ به هم هڅه دا وي د یو مسؤل په صفت چې په خپله ولسوالۍ کې په عامه مسایلو کې اشار پګړه او دغه شیانو ته ډېره ترجیح ورکړو او دا په خپله ساحه کې دود کړو. خوشبختانه که وایم په ګربز ولسوالۍ کې قومي دود ډېر هغه دی ژوندی دی او دلته 4 قومه دي. دا د یارشنبه په ورځ یوه نوسته کې چې دا خپله د قومي دود په بنا دوی سره کینی، نو انشاءالله دغه مسایل ډېر ژوندي دي. دلته خلکو عامه سړکونه جوړ کړي دي، د جومات د ترمیم د پوره پګاړې کړي دي، نور د ولسوالۍ عامه مسایل چې دي حتی په انتخاباتو کې موږ سره په امنیتي برخه کې د اشار په ډول د کومک په ډول دوی کومک کړی دی. دلته دا دود ډېر ژوندی دی، خو د موږ هڅه به دا وي چې دغه دودونو ته نوره زمینه سازي وکړو، ځکه یو څه نه څه هغه په موږ پورې چې کوم اړه لري، مالي امکانات وي، نور امکانات وي، هغه به انشاءالله موږ ورته برابرو، وخت په وخت به د دوی سره نوستې کړو او زه دې ته ډېر خوشبین یم انشاءالله که یو څه نه څه د خلک وهڅولی شي دا دود به پراخه کچه ژوندی شي. مخکې بیا یادونه وکړه چې په خوست کې د بشوره ځوانون خدای ډېر کړي، دوی چې په تیلې د خلکو نه بس په نار جمع کړي دي او په خوست په ټولو ولسوالیو کې بوغونه په پلان کې نیولي دي چې د باغدارۍ په برخه کې د دهقانانو سره کومک وکړي چې د ساحه مطابق د موږ په ولسوالۍ کې لاس بوغه پلان شوي دي. او زه د دوی نه مننه کوم، کور د ابود ویښې ساحې انتخاب کړي دي، واقعي دهقانانو ته یې رسیدګي کړي دي، خو زه دومره هیله شم چې زه د ولسوالۍ د یو مسؤل په صفت دوی خو په اوس کومک وکړو او زه به انشاءالله په دوامدار شکل د دغو بوغونه د خپل مسلکي ټیم په ملتیا نظارت وکړم او دوامدار به د دغه نه مراقبت وکړم د دوی سره به د امراضو په برخه کې چې د موږ په واسو توان کې زه به کومک سره وکړم.
قدرمنو لیدونکو ګربز ولسوالۍ میداني سیمې ته راغلي یو. دلته په دې ځای کې د ځینو ځوانانو لخوا د بادامو باغ جوړیږي. ځوانانو کلي ته یا اشخاصو ته د بادامو ونې ورکړې دي. دوی د ولسي اشر له لارې دغه ونې دلته ځای پر ځای کوي. خوست کې موږ 200 باغونه په پام کې لرو. په هر باغ کې تقریبا موږ 40 نیالګي په پام کې لرو. په ټولو ولسوالیو کې چې 12 ولسوالۍ دي، 3 مرکزي اداري واحدونه دي چې مجموعاً 15 اداري واحدونه کېږي. په ټولو کې موږ په پلان کې لرو حد اقل لاس تر 1500 پورې هغه ولسوالیو نفوذ یا منطقې هغه د علمي لحاظ یا په تخصصي لحاظ منطقې ته په کاتو سره چلته بادام ښه نتیجه ورکوي. مصارف چا په غاړه اخیستي؟ مصارف په هیڅ ډله ګوند، سیاسي حزب، مؤسسه، خارجي او داخلي ډونر پورې اړه نه لري. یوازینی دا د خوست با احساسه ځوانانو تجارانو پورې اړه لري. د هغې په سرمایه، د هغې په مرسته موږ دا نیالګي تدارک کړي دي چې وقت لا روڼان دي، روشنفکره ځوانان دي چې په راس کې قرار لري. تقریبا مجموعاً د 200 باغونو تقریبا 8500 نیالګي کېږي. مجموعاً تقریبا څه د پاسه 11 لکه مصارف لري دغه چې دغه ډېره ناچیزه که موږ فکر وکړو هغه د خو معنوي ارزښت، معنوي اړخ ډېر لوی او ډېر ستر دی. تر 3 کالونو پورې تر څو چې باغ یا باڼونه په حاصلاتو راځي، تر 3 کالونو پورې به زموږ د متخصصو کمیټو د نظارت او څارنې لاندې. قدرمنو لیدونکو په دغه اشر کې د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه راغلو کډوالو هم برخه اخیستې ده. دوی وایي چې دغه اشرونه یا پاګړې په کوزه پښتونخوا کې هم رواج وي او رواج یې موندلی و. دا چې څه ډول دوی ترسره کولی، راځئ په مرکه کې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. امو نوم جمشید مسید دی او د کډوالې طرف نه د شورا رئیس یم. نو امیش په طرف هم په وزیرستان شو د پګاړې کې دی په دا شکل شو کې دی چې مقصد دا دی چې کوم خپل ریپې سره وچولې نو 10,000 بیټي 15,000 بیټي وکړل. د یغ د پرو به په جماعت اعلان وکړو. نو هر چاته ویل چې لاس شل پوسټ وروسته مړ وروسته او غره ته هغه وروړل. د هغه باوجود به دی هغه کاندې ورته ولې او بیټي چې کوم دی کنه سټپ په سټپ په یو لیګه په لاین باندې وکړل. هغه نه مې ابوت کړل. ورسره په دا شي چې میجو پګاړې باندې یو نور قسمه هم کدل لکه واندینه وی او د سویچ دی واندې د چې سرباند و داو چې کله یې په ور خواړو یو نو دغه هم اعلان وشو چې خلک دروځي کله کوم دروځي ډولو و په ډولو مطلب د خاص کر د ژوند وی ډېر داسي چې مقصد د ګاډېدل هو اثر باندې ته هتلل نو اثر باندې ته چلوړل بولته تیجه شو غن شو بل شي د سره وی په لاره اثر باندې وی جوړ کو ګاډېدل هو بعضي اوقات بیا دا سوچ لکه دا ویلې جوړې دي بیا کورزینا دی په غره شي دی لکه تقریبا 1 میټر شي په نسته جوړې د لاغو چې کله ډاکټر د خورنه یو شی بیا دا څنګه وکړل چې ګاډېدل هو سینه وی حال چاینا او وی ورشي او وی سمیا مقصد دا په دا باندې ډېر غاوه څورتي ډېر خوندور شکل او سره په دا هم چې کله مش فصلونه چې خوشي کنه دا شی هم چې نن د پاسه په خره دا هم په خوشي دي نو مقصد دا چې نن د پنځه بغاړه دوه دالینا ور وګورته چې دالینا هغه په سوال شول او مخته دی هغه کول خو مقصد دا چې باز خلکو بیا داس وکړو چې په شغل شروع کړل چې دغه چې کله لوس ډاکه بیا چک هغه غنمه هم په سواشن دلته د مستنه نو په سبه هم ورته لول کو اصل غوډي وو هم وی ورته چې کوم د شو د چای خاص کر د غوډه ډېر مشهور ولاته دا ټول جامع په دا شوی چې ډېر په اتفاق او په اتحاد سره کېده. علت څه ول خلک دومره په زیاته اندازه و په ډول پګاړو کې برخه اخیسته. نو غټه کې صدا دو چې یکیمه خلک د خپل خور سره د ملت سره چې محبت وي نو مقصد دا بداوله په تر شفقت دغه اکثر خلک د چې دغه شعور چې چا شروع شي په دغه به مقصد دا دغه کو چې مقصد دا چې وطن ابو شي او مزکه شړې مزکه ابو دي شي او غرینه چې کوم دي چې مطلب دي شړ وی بنه نه بیټی نه وی هغه ابو شي په دغه پیدا دو ابو هوا صفا وي اکسیجن ها ډېر جامې دي پکې تاسو
کله دلته راغلی ګلان کیمپ کې شاوخوا تاسو به شپږ کاله وخت تېر کړی وي دلته وخت نه وخت داسې په ګاډي یا اشرونه کوئ دې داس کې چې دې ته هنر څه نشته چې مقصد دا دی چې نوې ګاډي روشي د پوسنه نو مقصد دا چې یخته د دیوالینه جوړول تداوک شول نو مقصد دا دی خشتین کړل چات شول په دا باندې وېسنه دی ته داس کې چې ورسي سره دا وی چې پلونکي په ګاډه د لاس 15 کسون سره ګاډ شي نو هغه کې درې ورځې وړاندې د خوست ښاروالۍ په نوښت د زرغون خوست د نیالګیو کینولو کلنۍ میله او کلتوري جشن د ګڼ شمېر خوستوالو په ګډون په خورا لوړو وطني احساساتو پیل شو چې درې ورځې دوام وکړ او په ترڅ کې به زرګونه نیالګي کینول کیږي د نیالګیو کینولو یا د شر او فرهنګي مناسبت هر کال د خوست ښاروالۍ په نوښت ترسره کیږي او موخه یې د لګښتونو پرته د نیالګیو لګول او پلل دی چې د خلکو لپاره په یو دود بدل شي مونږ نن ورځ چې سره همداسې ولیدل د زرغون خوست میلې د څلورم کال لمانځنې شاهدان یو چې مونږ په لومړي ځل په 1995 کال کې دغه میله د خوست ښاروالۍ ریاست په ابتکار دا وشوله چې د نور ولایتونو له مونږ څخه په تقلید سره دغه نیالګیو کینول لړۍ پیل کړله چې دغه لړۍ مونږ هر کولې تقریبا د 4 کولې چې لمانځو 3 ورځې دوام لري او د په څنګ کې چې مونږ نیالګي کینو هغه نه د هر کول په دوامدار ډول سره ساتنه هم کو چې خوشبختانه په تیر کول سره مونږ دلته د یو بو سامو وکیندلو چې هغه په کیندلو سره مونږ دلته ذخیره مو ته جوړ کړل چې په فعلاندې پورې مونږ شپږ نلکې په دې تپکې تفریحي تپکې لرو چې هغه په منظم ډول سره دا نیالګي پړنکیږي او بکیږي او سخ کول مونږ په پلان کې لرو چې تقریبا تر 12,000 پورې نیالګي په د شهر په محدوده کې د خپل نواحي په محدوده کې کېنو چې هغه مو د هغه پر هم تدابیر نیول چې هغه خلکو سره خبرې کړې دي د منطقي خلکو سره چې هغه ډاډ مونږ تر کړی دي چې هغه مونږ ساتنه هم کو او بکاونه به هم کو او د دې ترڅنګ مونږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترځدګي وکړو د اشر د پایل په ورځ خوست سرپرست ښاروال انجینر دلور نوري وویل چې خوست ښاروالۍ له لوري 12,000 نیالګي د خوست ښار په تفریح غونډۍ او د ښار په شپږو ناحیو کې کینول کیږي نوري زیاته کړه د تیر کال د کینول شوو نیالګیو څخه یوازې 4% وچ شوي او پاتې نور ټول شنه شوي دي په ورته مهال خوست ولی محمد حلیم فدایي د میلې د پیل پر مهال وویل چې سکل به د خوست په مرکز او ولسوالیو کې نږدې 3,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینوي نوموړي زیاته کړه چې زرغون خوست میله د خوست ښار په زرغونتیا کې مهم رول لرلی او له خوستوالو غوښتنه وکړه چې په دغه کلتوري مناسبات او د نیالګیو کینولو اشر کې پراخ ګډون وکړي د زرغون خوست د کلتوري جشن په ویاړ باندې موږ د خوست ولایت کې د 3,180 ونو نه تقریبا نن د هغوی د کرلو هغه پیل وکړ ان شاء الله چې دا ټولې ونې به کرل کېږي ځکه موږ په دې باور یو چې د ونو کرل یوازې ثواب نه بلکې دا ولس ته خلکو ته خاندانو ته ژوند ورکوي د دوی روغتیا تضمینوي او په عین حال کې دا په اوږدمهال کې د دوی په چاپیریال او د دوی په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري نو زما له ټولو ښاریانو نه او له ټولو خوستوالو نه هیله دا ده چې د زرغون خوست د میلې په مناسبت او خصوصا په دغه پسرلي کې دوی چې څومره کولی شي ونې هم کېږدي هم یې اوبه کړي هم یې وساتي او تر هغې پورې پالنه وکړي تر څو چې دغه ونه ثمر ته نه وي رسېدلې او ستره شوې ده
قدرمنو لیدونکو دغه وه د ولسپالنې خپرونه چې تاسو تر اخره زموږ سره ولیده او تعقیب مو کړه. په همدې ځای قبل نور همکار کمره کې زیارت خان توتاخیل او د ایډیټ په برخه کې محمد نواز خان مهران له تاسو اجازه اخلي. د غرغښ ټلویزیون د نورو خپرونو سره ملتیا وکړئ.